یو صحابی دے کافر و مخ کے سمامہ ابن اسال دا یمامی سردارو روان دی مکی مکرمی تا صحابو لپا گتو ورقی گرفتار ایک اور اے وستو جماعت کی استن پورے ہوتا نبی علیہ السلام مبارک ویدی سن پورے ہوتا نہیں سوکے کوئے چی در نون تختی ڈوڑے مورکوے و بم مورکوے او دسماتی لیم پریدے حضور پاک سحر وقتی پیرا ہوا تھا ما عندک یا سماما سماما دلکی دے سے سوچ دے ویسے دری خبری می دی پڑھکے لنبے خبر خدا دا ان تقتل زادمن کتما وجنے نخپل اختیار بیدے دا وین خاون با ملکی وین ولی بوٹے کدے او خو بل راخی جی نو کدے دے ملکرم وین با متوے کے اسی میں ملکے او یادا چی دا ما دیر لوی وین دا گوارے عظیم وین میں دا کدے ملکرم دیر لوی قوم میں دے آسان خبر ندا بدل بیدہ نالی او کہ احسان کے تنعم علی شاکر نو زبا دیر لوی شکریہ دا کم ولی دا قوم سردارم نو چی زما پاندے احسان دے کدا زما پٹول قوم احسان دے نو طول عمر با زما قوم ستا احسان یر نکی کہ خوش کے میں احسان کے وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَال فَسَلْهُ او که مال غواړي فدیه غواړي نو وایه چې څومره دې پکاري قوم ته به سوال جواب وکم درته به یې راولېږي نبی علیہ السلام اړو غږم ونه کړه د هغې مقصد دا و چې پرېږده چې دی په دې جومات کې تړلي چې د صحابو د اخوي اخلاق وویني سبا بیا پې حضور پاک را تشریف راوړه بیا ورته ما عندک یا سماما څه دې اړه کې پراته دي وایه وی صاحب هغه پرونی درې خبرې دي په درېیمه ورځ بیا پې نبي علیہ السلام راووت ما عندک یا سماما زړه کې دې څه پراته دي وی حضرت هغه درې خبرې دي که احسان کې نو ډېر لوی شکر به دې ادا کړم او زما قوم به دې لوی شکریه ادا کړي لوی عزت به وګټې او که وجنې مې ستا خوښه ده ولې زما وینه تویې او که زما وینه دې توی کړه نو د ډېر لوی قوم دشمني به په غاړه والې ګورې وړه خبره نه ده او که فدیه غواړې نو وایه چې څومره دې خوښی قوم ته سوال جواب کوم چې راویلېږي حضور پاک صحابو ته اطلقو سماما زه مفتې پرېږدې په مخه دې ښه زه احسان هم در باندې و دی راووت د عربو دا قبایلي خلقو دې کې به یره نه وه او نه په دوی کې به د چا نه غیرت پکې ډېر زیات و راووت لال مخامخ یو باغ و د کجورو هغې ته ورننوت او وی لمبل او نیغ واپس راغی حضور پاک ته مخکې کېناست سمامه بیا رالې وی یو صاحب رالم ومې لمبل وی قسم دی د اوس نه لږ ساعت مخکې ستا نه مبغوضترین انسان ما ته بل نه ښکارېده ته مې ډېر زیات بدي شوې او نن ستا مخ ما ته د ټولو مخونو نه اعلی او بهترین او محبوب ښکاري ډېر زیات مې ستا مخ خوښ دی مبارک او د اوس نه لږ ساعت مخکې ستا د ملګرو نه مبغوضترین ملګري چې مې بدي شو ستا د ملګرو نه زیات مې بل څوک نه شو بدي او اوس وی ستا ملګري ما ته د ډېرو محبوب او غوره او خشتو خلکو نه نور څوک ستا د ملګرو نه بل څوک نه ښکاري او لږ ساعت مخکې چې زما بدي شو په ټوله دنیا کې نو ستا کلی مې بدي شو دا راته ډېر مبغوض و او اوس ستا کلی ما ته د ټولو کلو نه محبوب ښکاري ډېر خوښ راته ښکاري ومې لیدل هر څه په دې سترګو ستا او ستا د ملګرو د اخوی خاصلت اخلاق مې ولیدل دا خو د دروغجنو خلقو اخلاق نه دی لاس راکوه حضور پاک لی لاس ورکه الله مسلمان که دعوت یې نه دی ورکړی د حضور پاک د اخلاقو د وجې نه مسلمان شو وی صاحب ما د عمرې اراده کړې و ستا ملګرو رونیوم هغه عمره وکړم وی لاړ شه لاړ مکې مکرمې ته هلته اطلاع رسېدلې وه چې سمامه مسلمان شوی دی د مکې خلکو پیغور ورکړه سمامه لاړې صحابي شوې چې کوم سړی به مسلمان جو صحابي به ورته لاړې صحابي شوې بی دینه صحابي معنا خپل دین پرېښودونکې بل دین ته تللی بی دینه شوې اور ته څه وایي وی نه ما صاحب زه بی دینه شوی نه ولكن اسلمت
مع محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د حضور پاک په لاس کې مې لاس ورکړی دی، مسلمان شوی یم. او یې ګورې ماله پیغور مه راکوئ. مکې ته به د علاقې نه غله راتله، غنم به راتلل. ځکه مکه خو د وادن غیر ذي زرعه، هغه داسې دشت علاقه وه او غرونه چې هغې کې خپله غله نه کېده، نو ده ته محتاج و. وی قسم دی پیغورونه مه راکوئ، اوس به یو دانه غله تاسو له نه راځي د یمامې نه، اله به راځي چې رسول الله مبارک وی چې ورلیږې. په ځان به اوس پوه شوې څنګه انقلاب پکې راغی. د اخلاقو نه مسلمان هم شو او څونه تابعدار شو. نه خو حضور پاک دې مدرسه کې داخل که چې ورېږه سبق ووایي، او نه اسکول کالج کې داخل که د هغې اخلاقو دونه اثر پې وشو.